السلام علیکم ملګرو مبارچې مو څنګه تاسو لپاره د ټایټل او په تمنیل بم کتلې وي او د یوټیوب د لارې چاره د محمد زاده چې کوم شهید شوی دی دغه مجرمان گرفتار شوي دي نو بالکل دغه مجرمان چې کوم دی گرفتار شوي دي یقینا د ټول لومبۍ چې کوم دی ستاسو صبر نه تمامه راځئ دا کلیپ وګورئ دې باندې به اواز نه وي خو زما په سیټ باندې دا ستاسو سره د ویډیو چې کوم ښکاري دا تاسو وینئ چې دا دغه چې کوم مجرمان دي کوم ظالمان چې دي چې هغه ډېر په بېدردۍ سره کوم دی شهید کړی دا هغه ظالمان دي چې زما خیال نن سهار کې چې کوم دی دوی گرفتار شوي دي او خلک ډېر زیات خوشحاله دي چونکې په محمد زاده په دې مرګ باندې ډېر زیات خلک خفه دي خو بهرحال دا یو داسې تحفه ده د دوی د نیول چې دا خلک په کوم کوشش کوي کوم احتجاجونه دا چې روان نو هغه مجرمان چې کوم دی الله پاک دا د نن ونیوی کړو او د دغه کې پی کې پولیس هم زنده‌باد چې کوم دی دا چا نیولي دي یا کوم اس ایچ او یا د دغه ځای بهرحال چا چې هم دی ګرفتار کړی دی نو هغوی له شاباسۍ پکار دی ځکه چې په دومره لږو ورځو کې غالبا چې یوه هفته د هغه د مرګ لا شوي دی او الحمدلله چې کوم دی مجرمان ګرفتار شوي دي باقي تفتیش وغیره دا چې کوم دی جاري دی چې انشاءالله د دې به ښه ریزلټ به راوځي ځکه چې محمد زاده ډېر په بېدردۍ سره چې کوم دی قتل شوی دی ډېرو ملګرو دا کمنټس وغیره دغه هغه تصویران به رالېږل چې یاره ستا ویډیو به مطلب لا نشته ډېرو خلکو به کړې وه نو زما هم دې ورځې ته انتظار و چې یاره د مجرمان به کله ګرفتارېږي او چونکې په هغې باندې ډېرو خلکو ویډیوګانې کړي او یقینا په ویډیو باندې هغه ژوندی کېږي نه خو چونکې خفه پرې ډېر زیات خلک دی ځکه چې یاره څوک سپینې وینې تاسو له پته ده چې یاره هغه په پاکستان کې بیا دغه د حل به وي نو بهرحال دا چې هر څوک دي د دې به انشاءالله تفتیش د دې جاري دی پولیس په خپله کاروایي کوي نور وغیره چې کوم څومره قانون دی عدالتونه دي د دې به خبرپور چې کوم دی پته لګي چې یاره په څه وجه باندې مطلب دوی قتل کړی دی یا دوی وژلی دی د دوی سره خپل زیاتیات وي نو انشاءالله چې نوي نوي ویډیوګانې راځي ستاسو سره به ضرور د هغوی سره نوي اپډیټ شیر کوو دا د هغه ملګرو دپاره د کومو ملګرو چې په زړه باندې دا ارمان و د کومو پښتنو کومو چې دغه احتجاجونه کول چې یاره د محمد زاده ته د انصاف میلاو شو نو بالکل نن چې کوم دی هغه ارمان د دې خلکو پوره شو د ملګرو ویډیو ډېره ډېره شیر کوي لایک کوي چې ټولو خلکو له پته ولګي چې یاره دا د محمد زاده هغه دشمنان دي مطلب چا چې قتل کړی دی چا چې په بېدردۍ سره وژلی دی نو ډېره ډېره شیر کوي ملګرو انشاءالله چې نوي څه اپډیټ رالو چې یاره مجرمان څوک وو د کوم ځای دا لا هېڅ پته نه لګي او د دغه تاڼې پته نه لګي خو بهرحال د کې پی کې پولیس چې کوم دی زنده‌باد ویل ډن چې یاره په دومره لږ وخت کې چې کوم دی خپل مجرمانو ته چې کوم دی ورسېدو